د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 14 لمریز کال د سنبلې میاشتې تر 14 نیټې پورې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 3608 سوالګر راټول کړي دي. د راټولو شوو سوالګرو له جملې څخه 2644 ښځینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 948 مستحقې او 1896 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي. 390 نور نارینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 80 مستحق ګڼل شوي او 249 بیا حرفوي سوالګر دي. په راټولو شویو 3608 سوالګرو کې 915 ماشومان دي چې له ډلې یې 270 مستحق، 402 حرفوي او 26 بې سرپرسته ماشومان دي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري روزنتون ته لیږدول شوي دي. د یادولو وړ ده چې له ټولو مستحقو سوالګرو سره د افغان سرې میاشتې ټولنې له لوري د نقدي مرستو پروسه پیل شوې او د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري هڅې روانې دي چې د نورو اړوندو ارګانونو لخوا هم ورسره نقدي او نورې مرستې برابرې کړي.